د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د محل هېواد کې د 9.115 وړو قانونو د کیندنې چارې روانې دي چې 120,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د قزاقستان لومړي وزیر اولژاس بېکتونوف د اسیا او اروپا پر ګډې ټولنې غږ کړی چې د اورګاډي له لارې د افغانستان، قزاقستان او پاکستان سره ونښلول شي. نوموړي ویلي دغه لاره د 10 میلیونه ټنه توکو د لیږد ظرفیت لري او نورو ستراتیژیکو پروژو ته هم زمینه برابرولی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان اوس مهال له 100 زیاتو هېوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې پاکستان، ایران، هند، چین، روسیه او ازبکستان اوس مهال د افغانستان تر ټولو مهم سوداګریز شریکان دي. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې هېواد کې د 115 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید چارې روانې دي او په خبره یې دغه وزارت هڅه کوي چې دې برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه راجلب کړي. په پاکستان او خیبر پښتونخوا کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر له 300 اوښتی دی او اټکل کېږي چې د مرګ ژوبلې کچه لا هم لوړه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په ډېری مواردو کې هوکړه کړې ده او د خبرو اترو په ترڅ کې یې ښه پرمختګ کړی، خو ټینګار یې کړی چې تر وروستۍ هوکړې پورې لا کوم رسمي تړون نه دی شوی. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په خپل تازه راپور کې غزې تړانګه کې د جګړې د قربانیانو د زیاتېدو خبر ورکړی او په خبره یې د مرستو له پیل راهیسې 100 تنه فلسطینیان د بشري مرستو د ترلاسه کولو پر مهال د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې شهیدان شوي دي.